د کہانی شروعات کیږي د یو سیم نومي هلک نه چې هغه یو سنگر وي او هغه په پیرس کې اوسیږي او یو شپه هغه د یو ملګري فیني کور ته لاړ شي ولې چې د هغه د غانو کیسټ الته وي خو په هغه شپه باندې د فیني په کور کې پارټي وي او د سیم په دې پارټي کې څه دلچسپي نه وي هغه سیده لاړ شي او فیني نه کیسټ غواړي خو فیني خپل ملګرو سره مصروف وي د دې د وجې هغه سیم ته وی چې تلګ انتظار وکړه نو سیم لاړ شي او یو سیټ تکینی او څه ډرینکس اوسکي خو چې ډیر وخت پسم فیني را نغله نو سیم ورپسې لاړ شي ورته وی چې زه خپل سامان په خپل را واخلم نو فیني ورته وی ستا کیسټ حال سره چې کوم افیس ته هغه کې پرتی دي او سیم هغه طرف ته روان شو خو هغه نشکی وي او هغه یو کسر ټکراو شي خو هغه غزه ته راورسي او خپل کیسټ تلاش کول شروع کی خو دې وخت کې د احساس وشي چې د پوزنه وینه روانه ده نو هغه د دروازه بند کی او لګارام د پاره کینی خو دا غسترګي ورشول چې هغه په نشه کې وي او لګ وخت پس هغه بهر ډیر تیز आवाज ووري خو سیم د نشه په حالت کې وي او هغه واپس ودشي او په سبا چې هغه پاسي او دروازه کولوګي بهر وګوري نو هغه ډیر زیات ویریږي ولې چې ارسو تسنس شوی او سیم ته الته یو انسان هم په نظر ناراضي نو هغه چې لاندې وګوري نو فیني او دغه مرګري زومبي ته جوړ شوی او هغه چې فیني تاوازو کې نو ټول زومبي د طرف ته را منډه کی خو سیم ډایرکټ د کمرې د دروازه بند کی او هغه پویږي نه چې اخر شوی سدي نو د سیم نظر په یو بلډینګ باندې پروزي چلته څخه خلکو تختیدو کوشش کو خو په لږ وخت کې دوی دی زومبي ګیر کړل او ډیر بے رحمه سره قتل کړل نو سیم چې دا وګوري نو ډیر زیات ویریږي او هغه پوي شي چې د دې کور نه وستل دا سری لکه د مر خولې ته په خپل تللی نو اخر کار د دې کور صفایي شروع کا او په دې فرش باندې چې کومه د وینو داغونه دی هغه صفا کوي او په لږ وخت یو زوردار د ماکو شي چې دې سره د فرش سوري شي او هغه چې په دې سوري کې وګوري نو ښکته یو بوډا سړی وي چې هغه مړ شوی نو سیم ځان په یول غسل چې اخر ماجرا صدا دې د وجه هغه د یو پایپ په مدد باندې دا سوري غټ کی وخته کوشي نو دې سره هغه ته پته ولګي چې د بوډا د خزنم زومبي جوړ شوی و او هغه په پړو باندې تړلې و نو سیم د دې کور نه د راشن سامان دروچت کی او د دې بوډا سړی نه دا ټوپک امر واخلي د خپل ځان د حفاظت د پاره او زر هغه د بلډینګ ټول کمرې چې کول شروع کی نو اوس سیم د لیفت په مدد باندې د فیني کور ته تلو خو په هغه لیفت کې یو بوډا زومبي و نو سیم نه د څه خطر محسوس نشو د دې د وجه سیم دا بوډا مړ نه کی او هغه د لیفت په یو بیلټ باندې وتړي چې دا زومبي بهر راونځي دینه پس موږ وینو چې د زومبي په ټول پیرس باندې قبضه وکړه او چې دوی لګ هلچل आवाज ووري نو ټول په یو ځای هغه ځای ته ورمنډه کی او سیم سره د خبرو د پاره سوک نو هغه د مشغولتیا د پاره خپل غانې اوریدل شروع کړل بیا هغه حساب لګی چې هغه سره سمره راشن پاتې دي او هغه د یوازې په دومره تنګ چې هغه په خپل کمره کې دا ډرمز وهل شروع کی خو شاید هغه ته دا پته نه چې دی आवाज پسې په ټول زومبي را رواني اوس سیم په خوا د خوا باندې سروزه تیر کړی یو روز سیم لامبل چې هغه توبه ختم شي نو هغه سلوخي پچت باندې کیدی چې باران کیږي نو هغه وبد کې جمع کیږي او یو شپه هغه ودش او ډیر خطرناک خوب ویني چې هغه باندې خډیر زومبي حمله وکړه او دې مړ کو نو دې کې اچانک د دسترګي کولو شي خیر اوس روز تیریږي او د سیم د आवाज پنددن نه دی خوړو او هغه ته د انسان ضرورت د خبرو د پاره نو هغه چې په دې لیفت کې دا کم زومبي وي هغه سره خبرې شروع کی او داغه نوم الفرد کیدی یو ورځ هغه بهر قتل چې هغه د یو پښو ښکار شي او د غسل چې دا پښو زما مرګري شي نو دې بهر روزي او هغه پښو ته خوراک کیدی خو هغه پښو خوراک نه خورو دا هغه نو تختی نو دې پښو پسې په خپل بهر وزي خدل ته سیم زومبي وویني او د باندې حمله شروع کی او دې پس چل باندې ځان د دین اخلاص کی او په غوسه کې دې ټوپک را واخلي او هغه پښو مړ کی خو دې زومبي د خپل زخمی کړي مو او هغه ډیر زیات ویریږي ولې چې هغه کو د زومبي د وایرس ما کې راغله نو مانه بم زومبي جوړ شي او زه زومبي جوړېدل نه غواړم نو لږ وخت پس چې هغه سترګې کولو شي نو داغه په بدن باندې لږ زخمونه وي نو هغه د پاګلانو په شان خاندل شروع کی اوس میاشتې تیریږي د کې د یخنۍ موسم شروع شي نو سیم د ګرموالي د پاره سجوګاړو کې په دې کور کې اور بل کی او په ګرمي کې پاغه علامه چې د سره لږ دا حالت صحیح شي او دومره وخت یوازې پند وجه د سیم دماغي حالت هم لږ خراب شوی او هغه نشم شروع کړي او هغه بټوله غوسه په دې الفرد وکلا او سیم ګور چې د ډیر وخت نه هغه څه زومبي مونږ لیدل اوس سیم ډرم وهل شروع کی چې د سره په سونو زومبي هغه ځای تراشي او هغه د نیولو د پاره د یو بل د پاسه خيږي خو سیم سیاره نه محسوسي او هغه دا ډرم یو شان وهي او یو شپه هغه دوی چې دروازه ټکول شروع شي نو سیم ډیر زیات ویریږي او هغه دا ټوپک را واخلي او دروازه طرف ته ونیسي او یو ډز وکي او هغه چې دروازه کولو کی نو داغه د خپل نظمګو تختی ولې چې الته یو جنیر راغلی چې هغه د پشان د زومبي نه بیزان بچکو د دې تر ورسېدا نو سیم ډیر زیات شرمنده وي او هغه د جنې په بستر باندې واچي او د زخم نه ولدا ګولیو باسي او پاغه ولا مرهم لګي بیا د سم نظر د دې جنې په بیگ باندې پروزي چې هغه کې یو ډیر غټ پړی وي او یو هوک وي دلته هغه پوي شي چې دا جنې د دې پړی په مدد باندې د یو چت نه بل چت تا وړي دا نو په سبا د سیم جو ګوري نو د دې جنې دا طبيعت ټیک شي وي او د دې سیرا نوم وي او هغه یو بل سره خبرې کوي نو سیرا ورته وي چې دغه نور خلک هم دي چې هغه د زومبي د حمله نه بچ شوی دي خدای یوازې په نو د یاره د وجه هغه دماغي حالت خراب شوی دي نو سیم
سیم ورته خپل کہانیو کې چې ما دلته څنګه وخت تیر کو او هغه د خپل مرګري الفرد سره ملو کی چې سیم ورته وایي چې زه کله خفایم نو زه سره خبرې کوم نو دا دواړه د یو بل د غم خوشاله مرګري شي او دوی په یو ځای روټۍ خوړه او په یو ځای به غانې وي او د شپې به سیم الفرد لراغه او د خپل زړه حال به ورته وي نو سروازه پس سیم چې د راشن حساب ولګي نو راشن ډیر زیات کم وي نو هغه د دې بلډینګ د ټولو نخکته کورته راشي چې التم زومبي وي نو سیم د ټوپک په مدد باندې دا زومبي تولی او چې څومره راشن د اغه ځای روچت کی نو چې هغه کورته راشي نو سیرا په کور کې نوي نو ډیر تلاش کول نه پس هغه چت روخیږي او الته وګوري چې سیرا ډیر زیات خفناست وي نو سیرا ورته وي کومه دلته دغه سناستیو نو موږ ته بسنګ پته لګي چې د دې تباشوي دنیا نه بوزو او داسې ځای به وي چې الته به مونږه سیف یو نو زه د دې نه زما او داسې ځای به معلوموم نو دلته سیم ډیر کوشش وکړي چې مزه نو دلته ورته سیرا وي کو دلته مونږ ایثار شو یا به مړ کی او یا به ډیر یوازې پند وجه پاګلان شو نو سیم دلته د دې خبره و نه لري او دا غزنه په غوسه کې لاړ شي نو بعد کې دته دا احساس شي او هغه سیرا له د مافیا د پاره راشي نو سیم چې د کمرې ته راننوځي او هغه ګوري نو سیرا ډیره به حاله پرتی او دلته مونږ د خلاصي کیږي چې تر اوسه پورې د سمره خبره سیرا تر وګر سمره خوراک یو کو دا د یو وهمو سیرا په روز مړ شوی دا چې په کوم ورځ د ډاس کړو نو هغه ډیر زیات خفوي او هغه د سیرا په جسم باندې سپین صادر واچي او هغه ته د سیرا د بیگ نه یو کیمرا ملو شي چې هغه کې د دې د خاندان تصویرانی او سیمم د دې نه د وته فیصلو کی او دینه پس هغه د خپل غانو پیسټه موسوځي او هغه الفرډ هم د لیفت نه روباسي چې هغه یو کور ته لاړ شي چې الته سیم بند کی خو زر د دې اور د لوګي د وجه د بلډینګ کې د فایر الارم ولګیدو او د دې د आवाज د وجه ټول زومبي هغه طرف ته رامنډ کړو هغه دروازې مات کړو دلته رانه وتل او سیم په دې کې څه زومبي مړ کړل هغه د دومره زومبي سامنے نشو کولې نو سیم د لیفت ذریعہ باندې بر روخیږي چې التر پسې یو زومبي مراشي نو هغه زومبي مړ کی او په چل باندې دغه چت ته روخیږي او اخر کار د دا پړې د بل بلډینګ ته وښتو او چې څنګه د دې رسې په مدد باندې د دې بل بلډینګ ته اوړېدو نو د دې بلډینګ سره ټکر اوخري او د سره د به هوش شي او لږ وخت پس هغه چې په هوش کې راغی نو هغه پوره طاقت سره د بلډینګ باندې پس چل روخیږي او د باغې پورې مخ کې چې ترسو پورې دته انسان نه ملو شوی او د سره دا کہانی ختم شي. تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.